ترا داسې څاروی راکړه چې په دې ټول علاقه کې چا سره نه وي چې د خلکو ته پته ولګي چې قرباني خلک څنګه کوي. اخر زمونږ هم څه مقام دی او په دې ټول کلي کې د هر سړي راته غوږ دی. خان جي دې څاروی به اندر کړم چې په ټول علاقه کې به چا سره نه وي. یاره ډېر د کمال سړی ځکه خو ستا خوا لرلم. یاره تره خفه نه شي دا څاروی قیمتین دی او ډېر خطرناک راته ښکاري. زه پوره سره نه بیایي زه راځم. خان جي السلام علیکم. وعلیکم سلام. وایه لکه څه دي؟ خان جي ما تاسو سره دیاړي کړې وه او تر اوسه پورې زما د دیاړي او روپۍ ماته میلاو نه شوي. که دیاړي مال راکوئ نو زه به خپلو بچو له اختر له کپړې بیزار واخلم. غلی شه. هر وخت دا خواره خوله نیولې ده په فریادونو سره سړی خوشحالۍ ته هم نه پرېږدي. څه تخت هم نو در به یې کمدله. یا الله ته په موږ خپل رحم وکړي. یاره خان جي په 3 لکه روپۍ څاروی اخیستی شي. 3 لکه روپۍ د سر څاروي اخیستوله شته او د یو غریب 1500 روپۍ ستاسو سره نشته چې یو غریب له د هغه حق ورکوي. عجیبه خبره ده. نه مړه دا خبره نه ده. دوی چې راته ناخواره خوله نیسي او د خپل روپو سوال درنه کوي د دې مزې نه ته نه خبر او دا ماله ډېر خوند نه کوي. ته پرېږده دا خبرې. راځه چې دا څاروی په ټوله مالک وګرځو چې دا خلک ورته وپسخو. راځه. او هسې هم زه نه تاله خلک روپۍ در کوم او نه خپلې خور له په جیداد کې زه ورکوم. پوه شوې؟ او که کیس داخلی نو ورشه په عدالت کې کیس داخل کا پته به یې په میدان لګي. په میدان مامو نه خو زه ستا د زور یم او نه د کیس کورټ طاقت لرم. زه رزق له پیسې نشم پیدا کولی نو وکیل له به څنګه روپۍ ورکړم. زه خو دلته راتلم هم نه خو ستا په خور ډېر تکلیف و او په مخه ستا نوم اخلي او تاسو یادوي. ټیک ته ټیک ته دا ډرامه دې نوره بنده کا او ستا په دې خبرو کې زه نه راځم. عزت به دې په دې کې چې دلته نه لاړ شي او زما خواله بیا په دې سود ترته رانه شي. ټیک ته مامو زه به دا هر څه په الله پرېږدم. ټیک ته ټیک ته ځه. دغه د ښځو او د میندو څو ته ډډې والي د بل څه کار څه ستاسو نشته چې داسې نه وی چې تاسو به څه کول. ځانه مو کار جوړ کړی دی. السلام علیکم خان جي. خان جي بخښنه غواړم بې وخته رالمه. ټیک ته وایه څه خبره ده؟ خان جي تاسو ته خو پته ده چې هر څه ډېر ګران شوي دي او مهنګایي ده او بیا ته دې میاشتې په ما پسې ډېر زیات بیل راغلی دی او دغه شان ورسره ډبل ټیکس هم راغلی دی. نو زه څه وکړم؟ خان جي د بجلی بیل له بې روپۍ قرض کړې او بیل به داخل کو او د روپۍ درک را سره نه لګي. که تاسو په ما باندې رحم وکړئ او ما ته د دې میاشتې د کور کرایه معاف کړئ نو په کور کې به ته موږ لویه او واړه دعا کوو. ها لکه دا خبره ده. ګراني په موږ او تاسو باندې یو شان راغلی ده. که تا ته ګران څه میلاویږي نو ما ته هم ګران میلاویږي. که ته د بجلی بیل د ټیکس سره جمع کوې نو زه هم جمع کوم. زه خو لا وایم هر څه ګران شي دي چې د خپل کورونو دا کرایه نیم سیوا کړم او ته پکې راته موافقې خبرې کوې او چې د کور کرایه نشي ورکولی نو بیا زما سره یو خالي ډاک شته په هغې کې به تنبو واچوم او کرایه به درنه کم ادمه. د کور د کرایې د موافقولو سوچ یې خپل ذهن نه وباسه. پوه شوې؟ ټیک ده خان جي. ځه. خان جي ولې هلکه خیر خو دی که نه؟ خان جي ستاسو هغه څاروی مردار شو. اوهو دا څه وشو؟ ورور خفه کېږه مه خو ستاسو دا څاروی هسې هم په تا مردارو. د کم وخت نه چې زه ستا امتحان اخلم او زه کم وخت نه چې زه ستا سره را روان یم او تا ګورم
لکه وروره ته خو د غټ نه وړوکې ته شوې دا ولې او هغه څاروی د نظره غټو خو د ارامو نه ډکو او دا څاروی دا نظر نه وړوکی دی خو د حلالو دی د حلالو سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله خلکو قرباني نه ده کړې عزتمندو هغوی سره منګه چې دا نه هغه د غوښه تقسیم کو په دې خوشحالۍ کې په دې اختر کې منګه چا کپړې نه دي اغوستلي چا سره چې دا نه هغه څه نشته دی بېوسه وګرځو هر صاحب استطاعت نه به د قیامت په ورځ الله تپوس کوي چې ته په خوشحالو کې ځان نه دي 5 جوړې جوړولې 3 قسمه بوټان دي اغوستل قسمه قسم مزینات دي چې دا نه کول او ستا په ګاونډ کې چې دا نه یو یتیم غریب هغه د پلسټیکو په ازار پخپو کړیو هغه چې دا نه ګریوان شلیدلی هغه انتهایی چې دا نه هغه د 10 روپۍ د غریب سره چې دا نه وي نو عزتمندو چې منګه ټول صاحب استطاعت خلک وګرځو او دا په دې خوشاله کې که هر صاحب استطاعت په خپل محله کې وګرځیدلو او د خپل وس موافق چې دا نه هر یتیم ته هر غریب ته چې دا نه هغه دا پیسې ورکړلې دغه رنګ د قربانۍ د غوښې وته انتهایی ورکړله نو عزتمندو دغه اختر به چې دا نه هغه دغه غریبانو هم هغه د خوشحالۍ شي او دغه رنګ دا به او دغه معاشره او دا به د عزت او دغه رنګ دا به د اطمینان او د خوشحالۍ معاشره وګرځي د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سواد وایم ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ